شاګردانو درس موضوع نن موږ تاسو ماشینونه تشریح کوو. وګورئ چې ماشین څه شی دی، ماشین کوم ډولونه لري. شاګردان اول دا چې کله موږ تاسو وایي چې ماشین، اصلا ماشین یعنی څه؟ ماشین هغه وسیلې ته ویل کیږي چې د کار د اسانه کولو سبب یا باعث وګرځي. یعنی په هر شي باندې چې موږ کار اسانه کوو، همغه وسیله چې کار اسانه کوي هغو ته موږ تاسو چیرې شو ماشین. نو تاسو به داسې ولیکئ چې هغه وسیله ده چې کار څنګه کوي موږ ته، چې کار اسانه کړي. یعنی که چیرته موږ تاسو داسې یوه وسیله ولرو چې د هغو مربوطه وسیلې په واسطه باندې کار اسانه کړو، همغه مربوطه وسیله چې کار اسانه کړو هغو ته موږ تاسو کولی شو د ماشین نوم ذکر کړو، هغه ماشین دی. ماشینونه شاګردانو موږ تاسو په دوو برخو باندې ویشو. یو ډول ماشینونه دي چې هغه مربوطه ماشینونه موږ تاسو د ساده ماشینو په نامه یادوو. ساده ماشین چې دا ساده جوړښت لري. او یو ډول نور ماشینونه شاګردانو چې هغو ته موږ تاسو د مغلق ماشینو نوم ذکر کولی شو. البته مغلق احتراقي دلته زه تشریح کوم تاسو ته. کوم ماشینه چې موږ تاسو ورته چې مغلق ماشینه، په مغلق کې یو ډول دي احتراقي ماشین ورته موږ دغه ډول تشریح کوو، او بل یې ساده ماشین نه موږ تشریح کوو. دا سره رقم دي. ساده ماشین معمولا ساده جوړښت لري، او دغه مغلق احتراقي انجینونه چې دي دو جوړښت مغلق دی، دا د ډیرو ساده ماشینو څخه جوړ شوي دي. نو دا ساده ماشین به زه تشریح کوم چې دا ساده جوړښت لري. څه رقم جوړښت لري شاګردانو؟ دا ساده جوړښت لري. او په مقابل کې کله چې موږ تاسو وایو چې مغلق احتراقي انجینونه، د دې مربوطه انجینونو جوړښت داسې دی چې دا د ډیرو ساده ماشینو د یو ځای کېدو د ترکیب څخه جوړ شوي. د ډیرو ساده ماشینونو ترکیب دی، دا د ډیرو ساده ماشین ترکیب. یعنی دلته یو ماشین نه بلکې څو ماشینونه سره غونډ شوي دي، د هغو مربوطه ماشینونو ترکیب چې موږ ته لاسته راغلی، هغو ته موږ تاسو د مغلقو ماشینو نوم ذکر کولی شو. دغه د احتراقي کلمه ځکه ورته ذکر کوي چې دا ماشینونه په هغه باندې خپله انرژي تولید د احتراق نه، د تیلو د سولو نه، او کله چې هغه انرژي تولید کړه په هغو انرژي باندې خپل فعالیت ترسره کوي. دا مربوطه ماشینونه چې موږ تاسو د احتراقي ماشینو په نامه باندې یادوو، دا څلور مرحلې د کار لري. د کار لپاره څو مرحلې شاګردان؟ دا څلور مرحلې د کار څلور مرحلې لري. څلور مرحلې، یعنی څلورو مرحلو کې دغه کار چې دی دا تکمیلي دا پوره کیږي. دا مربوطه مراحل کوم دي ګورئ شاګردان؟ اوله مرحله چې ده هغو مربوطه مرحلې ته موږ تاسو د تیلو راودل ویي ورته، د تیلو راودل. یعنی په اوله مرحله کې دغه مربوطه ماشینونه چې دي په دو کې یو هغه د په نامه د ګلاس ورته وي، د مستریانو په اصطلاح باندې، او یا سلندر. دغه ګلاس د سلندر په داخل کې داسې حرکت کوي. پشتو د شان اصطلاحات د مستریانو به تاسو بعضې زده وي. دا په اول حالت کې دوه پورته کي، دوه کارته کي. دغه کوم ماشین چې څلور سلندر لري، په دو مرحله کې د پارسنګ په واسطه باندې تیل رکش کېږي، د ټانکۍ نه راځي داخل د ماشین ته ورننوځي. نو کله چې دغه تیل ماشین ته کش کېږي، دغه مرحله د تیلو د راودلو د مرحلې په نامه باندې یادېږي. کله چې دا تیل د ماشین داخل ته ننوتل، په دې کې دغه ګلاس چې دی دا ګلاس به ورکوزیږي. دوهمه مرحله د کار یې پیل کېږي، چې دوهمه مرحله چې ده هغه په تیلو باندې فشار واردول دي، یا د تیلو د تراکم مرحله ده. د تیلو تراکم یعنی دا تیل چې کله د ماشین داخل ته ورداخل شول، په دې وخت کې د تیلو باندې د ګلاس کوزیږي، دا په دې باندې فشار راوړي. کله چې په دې باندې فشار دا متراکم کړل، په دې وخت کې دریمه مرحله پیل کېږي. په دریمه مرحله کې د پالک په واسطه په دغو ماشینونو کې تاسو لري یو شی په نامه د پالک، د هغه جرقه ورکوي، د برق د هغو په واسطه باندې دوی ته جرقه ورکول کېږي. یعنی دلته د اور اخیستو مرحله ده، د اور اخیستو مرحله. تیل اور اخلي. کله چې د تیلو په واسطه باندې اور واخیستل شو، خو طبعا معلومه خبر ده چې تیل وسوځدل، دوه شی موږ ته تولیدوي، یو انرژي تولیدوي او یو څه اضافي مواد هم تولید، لکه دود او دا شان. هغه انرژي چې دا د هغو په واسطه باندې فعالیت ترسره کیږي، او هغه څلورمه مرحله کې هغه اضافي مواد چې دي، هغه مربوطه اضافي مواد د مربوطه ماشین څخه څنګه کیږي، اضافي مواد بیرون کیږي، او یا هم مربوطه مواد د بیرون د ماشین څخه بیرون وځي. په دغو څلورو مرحلو کې کار کوي. نو له همدې وجې نه موږ مغلق احتراقي انجینونو ته د څلور مرحله‌ای ماشینونو په نامه باندې هم کولی شو چې یاد یې کړو. شاګردان ګورئ دا خبره بیا ته واضح کوم، ډېره اسانه موضوع ده. هر هغه وسیله چې هغه کار موږ ته اسانه کړو ته موږ ماشین ویږي. یعنی د څه شي په واسطه چې کار اسانه کړي هغه ماشین دی، ولو که هر څه اوس حتی د ما مارکر که ما ته کار اسانه کړي د ماشین ویلی شي، مشکل نه لري. خو دا ماشینونه موږ په دوو برخو وویشل شول. یو مغلق احتراقي انجینونه مې ورته وي، یو ساده ماشین مې ورته وي. د ساده ماشینو جوړښت ډېر ساده دی، او د مغلق احتراقي انجینونه چې د دوی پیچلی جوړښت لري، په دوی کې ډېر ساده ماشین سره ترکیب شوي، او یو مغلق ماشین ترې جوړ شوی دی. احتراقي ځکه بولي چې د خپله انرژي د موادو د سون نه تهیه کوي یا یې لاسته راوړي.
د دوی د کار مرحلې څلور دي. په څلورو مرحلو کې خپل کار تکمیلي او خپل کار مخته وړي. اول د تیل د راوړلو مرحله ده، په دې مرحله کې ماشین ته تیل داخليږي. دوم د تیلو د تراکم مرحله ده، په دې مرحله کې په تیلو باندې فشار واردي تر څو سره متراکم شي. په دریمه مرحله کې د برقي سیستم له مخې دوی ته اور ورکول کېږي، تیر اور اخري. او په څلورمه مرحله کې اضافي مواد د مربوطه انجن څخه بیرون وځي. په نتیجه کې په دې څلورو مرحلو کې دوی فعالیت تکمیلیږي او کار ترسره کوي. نو دغه مغلق او احتراقي انجنونو ته څلور مرحله‌ای ماشینونه یا انجنونه هم ویلی شو. لکه مثلا د موټر ماشین، د موټر سکیل ماشین او د ورته نور. مګم ساده ماشینونه چې دي مایع د جوړښت ساده دی. دا ساده شان دي. لکه د مثال په ډول باندې فرض مثال رافعه موږ تاسو یو شی په نظر کې نیسو، رافعه ورته وي. لکه ګورئ زه یو ساده شی لاسیک راچی، لکه مثلا قیچی، لکه پلاس، لکه انبور، ساده شان دي. همداس لکه مثلا اړم یا جبل چې ورته ویو، دا ساده ماشین دي. لکه فرض مثال څرخ هم یو د ساده ماشین له جملې څخه دی. لکه فرض مثال مایل سطح، ګورئ دا داسې ماشینونه دي چې دا مربوطه ماشینونه ډېر ساده جوړښت لري. دو جوړښت کاملا ساده دی، خو دا هم د کار د اسانتیا باعث ګرځي. بنا د ماشین په نامه باندې یادولی شو. لکه مثال ما ته وښوده چې رافعه اوس یو ماشین دی، څرخ یو ماشین دی، فرض مثال مایل سطح دا یو ماشین دی. خیر څه اوس دا واضح کړو دا رافعه چې موږ دا څه ته ویل کېږي، دا څرخونه څه شی دي، همدارنګه مایل سطح دا تاسو د ماشینو په نامه د څه شی دي. ګورئ ځوانانو، اول خو موږ تاسو دغه رافعه په نظر کې نیسو. رافعه چې موږ تاسو رافعه یعنی څه؟ رافعه یوه سخته او کلکه میله ده چې د خپل اتکا د نقطې په شاوخوا باندې خپل حرکت په آزاد ډول ترسره کړی شي. ګورئ که چېرته موږ تاسو داسې یوه سخته میله ولرو، دغه سخته میله ولې ورته ویي؟ سخته میله ځکه ورته وي شاګردان دا باید سخته وي چې تر څو د حرکت پر مهال د خپل اتکا د ټکي شاوخوا دا میلان پیدا کږه نه شي. که چیرې کږه شوه خو بیا هغه قوه چې دغه ټول د کږوالي لپاره مصرفي کار هم ترسره کوي. نو دا باید یوه سخته میله وي. دا داسې یوه سخته میله باید وي چې د اتکا د نقطې شاوخوا، د اتکا د نقطې یا د اتکا د ټکي شاوخوا دا باید خپل حرکت ته ادامه ورکړی شي، شاوخوا حرکت وکړی شي. که چیرې د اتکا د ټکي شاوخوا دې سختې میلې آزاد حرکت وکړی شوی، دې ته موږ تاسو کولی چې د رافعې نوم ورته ذکر کړو. دا رافعې چې د شاګردانو په د رفعې کې څو شان، اول دا چې د رافعې 3 رقمه دي او بدون دغه مربوطه رافعې چې موږ تاسو په نظر کې نیسو د دو رابطو جوړښت ډېر ساده دی. ګورئ زه اوس تاسو یو مثال ذکر کوم. د مثال په ډول باندې یو د دوی مربوطه رافعو څخه موږ تاسو یو شی په نامه د جبل پیژنو. جبل پیژنئ؟ هغه یو رقم ته کلک هغه میله داسې سخته د اوسپنه جوړه شوې د ډبله، حتی شاید ډبلوالی د ما د مارکر د ساینس نه هم ډېر زیات وي. دا مربوطه جبل چې موږ تاسو ورته یو دو جبل باندې موږ سره رقم کار کړو، دو جبل کارکر دست دی. مثلا په دو جبل باندې موږ تاسو یوه ډبره پورته کوو، مثلا دا یوه ډبره ده. دغه مربوطه ډبرې د پورته کولو لپاره موږ چال ورسره کړو. دلته یوه بله کوچنۍ ډبره لاندې د تکیې په شکل ورته ایږدو. کله چې د تکیې په شکل باندې ډبره ورته کېښوه، دلته په دو ځای کې قوه پې باندې واردې وو. کله چې قوه ور باندې وارده کړه، د دغو قوې په مرسته باندې دغه مربوطه قوه چې ده یا د تیږه چې ده داسې کې موږ ته بې ځایه کوي. اوس دغه میله باید یوه سخته میله وي. دا باید داسې سخته میله وي چې دغه د اتکا د ټکي په شاوخوا باندې آزاد حرکت وکړی شي، یعنې کږه باید نه شي. دې مربوطه میلې ته موږ تاسو د رافعې نوم ذکر کولی شو. په یوه رافعه کې څو مشخصات دي. په کوم ځای کې چې رافعه تکیه کو هغه مربوطه ټکی موږ تاسو کولی شو د سی په توري سره وښیو او هغو ته موږ تاسو د تکیې یا د اتکا ټکی ویایو. دا د اتکا ټکی دی. کومه قوه چې موږ ور باندې واردوو دا د اف په توري سره ښیي او دو ته موږ تاسو عامله قوه ویایو. دا د عاملې قوې په نامه باندې یادېږي. هغه مربوطه جسم چې موږ یې بې ځایه کوو د آر په توري یې ښیو، یا کومه قوه چې موږ دغه نه حاصلوو د آر په توري یې ښیي، دې ته موږ تاسو مقاومه قوه ویلی شو. مقاومه قوه. او دلته بدون دغه شاګردانو په دغه مربوطه رافعو کې یوه فاصله ده چې هغه مربوطه فاصله د اتکا د نقطې څخه بیا د عاملې قوې د تاثیر تر ټکي پورې دلته یوه فاصله ده. دو ته موږ تاسو د عاملې قوې د مټ نوم ذکر کولی شو. او همدارنګه د مقاومې قوې دپاره هم داسې یو مټ وجود لري چې هغه د الزبر په توري باندې ښیي. اوس دا چې دې ته د مقاومې قوې مټ ویایي. د مقاومې قوې مټ. همدارنګه دغه مربوطه ال چې موږ تاسې په نظر کې نیسو دې ته د عاملې قوې مټ ویلی شو. د عاملې قوې د مټ په نامه باندې یادولی شو، قوې مټ. او د دې مربوطه رافعو دپاره یوه رابطه هم وجود لري چې هغو ته موږ د رافعو قانون یایو. هغه د رافعو قانون څه رقم دی شاګردانو؟ هره قوه ضرب د مټ دو مقدار مساوي دي په دواړو کې سره، یعنې مقاومه قوه ضرب د مټ، عامله قوه ضرب د مټ، د دواړو قواو د ضرب حاصل د خپل مټ سره دا یو د بل سره مساوي کیږي. یعنې اف ضرب د لیکم ورته ال مساوي کیږي په آر ضرب د ال زبر.
دو ته موږ تاسو کولی شو د رافعو قانون ورته ووایو. دا د څه په نامه یادیو؟ د رافعو د قانون په نامه باندې یادولی شو. دا همیشه په دو کې ګورې دلته موږ تاسو یو شی په نظر کې نیولی شو. په هر اندازه چې دغه عامل قوې مټ غټ وي لږ عامله قوه د یو ثابت قوې د پورته کولو لپاره په کار کېږي. او څومره چې دا مټ کوچنی کیو د مقاومې قوې مټ ورته لوی وو نو بیا د موږ نه ډېره قوه غواړي. نو دغه تکیه چې هر څومره تاسو مقاومې قوې ته ورنږدې کوئ ګټه زیاته لاسته راوړی شي. اما دغه مربوطه مقاومه قوې چې موږ تاسو دغه نقطه د اتکا په نظر کې نیسو دا په دریو نقطو کې راتلی شي. له همدې وجې نه موږ رافعې په دریو برخو باندې ویشو. یو ډول رافعې دي چې په هغو مربوطه رافعو کې د اتکا نقطه د عامل قوې او د مقاومې قوې په مابین کې واقع کیږي. مثال یې هم موږ تاسو د جبل نوم ذکر کولی شو. دو ته موږ تاسو ویو چې اول ډول رافعه، دغه اول ډول رافعه چې موږ تاسو ورته ویو شاګردانو دا داسې یوه رافعه ده چې په دو کې به دغه د اتکا نقطه چې ده دا به د مقاومې قوې او همدارنګه د عامل قوې ترمنځ واقع کیږي. دوهم ډول رافعه چې موږ تاسو یې په نظر کې نیسو هغه داسې رافعې دي چې د هغو به مقاومه قوه د عامل قوې او د اتکا د نقطې په مابین کې واقع کیږي. دا دوهم ډول رافعې موږ ښیو. لکه د مثال په ډول باندې زه تاسو ته یوه کراچۍ کوشش کوم رسم یې کومه داسې یو ساده کراچۍ به درته رسم کوم. تاسو پې پورې خواندئ ما چې د څه رقم کراچۍ د استاده رسم کړله. مثلا داسې یو شی به تاسو ته رسم کوم. دا کوم شی چې ما تاسو ته رسم کړي دا شکل موږ ته معلوم دی. دو ته موږ تاسو څه نوم ذکر کیو؟ د کراچۍ نوم ورته ذکر کیو. دا داسې بیا پښې لري که نه داسې یو جوړښت لري. اوس ورته ګورئ شاګردانو په دې ځای کې موږ تاسو وزنه یا بار یږدو. دغه وزنه یا بار دلته مقاومه قوه ده. په دې مربوطه ساحه کې موږ د خپل لاس په واسطه په دې باندې قوه ورواردوو. دا مربوطه قوه عبارت د عامل قوې څخه او د اتکا نقطه چې موږ تاسو نظر هغو ته د مربوطه حرکت په نظر کې نیسو هغه عبارت دی د سی څخه. دو ته اوس موږ تاسو د دویم ډول رافعې نوم ذکر کیو. دا دویم ډول رافعه چې ده دا داسې یوه رافعه ده چې په دو کې به دغه د عامله قوه چې ده مقاومه قوه دا به د عامل قوې او همدارنګه د اتکا د نقطې ترمنځ واقع کیږي. دریم ډول د دې مربوطه رافعو چې موږ تاسو په نظر کې نیسو هغه بیا داسې رافعې دي چې عامله قوه یې د مقاومې قوې او د اتکا د نقطې په مابین کې واقع کیږي. لکه فرض مثال موږ تاسو یو هغه لرو یو وسیله دغه د هغه په بازار کې ورته فکر شوي د بلونې چې پښې وي. آتشگیر هم بعضی کسان ورته وایي، بعضی کسان یې آتشگیر بولي، بعضی کسان یې بلانی پز بولي. هغه داسې وي په یوه سره بل سر کې دوی کاشوغې دي. د دواړو کاشوغو دغه لاستیکي په آخر کې سره وصل شوي دي. بیا په دغه ځای کې داسې نیول کېږي. دلته موږ تاسو قوه پې واردوو. دا مربوطه قوه چې موږ واردوو دا عامله قوه شوه. هغه کوم بلاني یا په اصطلاح باندې کوم پرکه چې تاسو پې باندې نیسئ هغه دلته په خوله کې ورکول کېږي، دلته نیول کېږي. دا موږ تاسو لپاره مقاومې قوې حیثیت لري. او د دغه دواړو مټو حرکت د دو نقطې په شاوخوا دا د اتکا نقطه شوه. دې ته بیا موږ تاسو کولی شو چې د دریم ډول رافعې نوم ذکر کړو. دا دریم ډول رافعه ده. په دو کې ګورئ دا د اتکا دغه عامله قوه چې ده دا د اتکا د نقطې او همدارنګه د مقاومې قوې په مابین کې واقع کیږي. نو اوس هر یو دوی چې موږ تاسو دقیق جوړښت ته متوجه شو اصلا د داسې یوه کلکه میله ده چې هغه د اتکا د ټکي په شاوخوا باندې خپل حرکت ته ادامه ورکولی شي. په دې مربوطه رافعو کې هر رافعه چې وي هغه یو عامله قوه لري، بل مقاومه قوه لري، بل هم د اتکا نقطه لري. د اتکا د نقطې نه د عامل قوې پورې چې کوم ځای کې عمل کړی تاثیر تر ټکي پورې دې فاصلې ته د عامل قوې مټ ویي او کوم ځای کې چې مقاومې قوې د تاثیر ټکی دی د اتکا تر نقطې پورې دې فاصلې ته د مقاومې قوې د مټ نوم ذکر کولی شو. که دغه اول ډول رافعه وي، که دوم وي، که دریم وي، په دغو ټولو رافعو کې یو قانون وجود لري. هغه داسې چې عامله قوه ضرب د مټ مساوي کیږي مقاومه قوه ضرب د مټ. او د دې مربوطه قانون په مرسته موږ کولی شو د عامل قوې مقدار یا مټ همدارنګه د مقاومې قوې مقدار یا مټ محاسبه کړو. ټولې رافعې موږ په درې برخو باندې ویشو. یو هغه رافعې دي چې د هغو د اتکا نقطه د مقاومې قوې او د عامل قوې په مابین کې واقع کېدو ته اول ډول رافعه وایي. او یو هغه مربوطه رافعې دي شاګردانو چې په هغو کې دویم ډول رافعې ورته وایي. په هغو کې مقاومه قوه د اتکا د نقطې او د عامل قوې په مابین کې واقع شوې. یو بیا هغه رافعې دي چې ورته موږ دریم ډول رافعه وایو. دا داسې رافعه ده چې د دو بیا د عامل قوه چې ده دا د مقاومې قوې او د اتکا د نقطې په مابین کې واقع کېږي. دو مثال مثلا بولانی پز چې موږ تاسو ورته وایو یا آتشگیر چې ورته مثلا دا کراچۍ یا قیچي یا پلاس ټول په همدغه ډله کې شاملېږي. او دا مربوطه رافعه چې موږ تاسو په نظر کې نیسو شاګردانو دا بیا عبارت دی د جبل څخه. په دو کې بیا یو شی موږ بل هم په 11 صنف کې د رافعو په برخه کې هلته یو بل رقم تقسیمات شوي دي. هغلته هم په دریو برخو باندې ویشلي خو هغلته بیا داسې ویل شوي دي چې اول ډول رافعه او همدارنګه دوهم ډول بیا په هغو کې موږ تاسو یوه رافعه داسې مستقیمه لرو یوه زاویه لرونکې. هغه تقسیمات په 11 صنف کې هم درته کړم. د هغو دپاره هم فرمول همدغه شی دی. په فرمول کې هیڅ ډول تغییر
نه رسي. نو دا هم یو د ساده ماشینونو له جملې څخه شول. نو اوس که وینه څوک پوښتنه وکړه چې ښه جبل څه شی دی؟ ساده ماشین. کراچۍ څه شی دی؟ یو ساده ماشین دی. مثلا قیچي څه شی؟ یو ساده ماشین. پلاس څه شی دی؟ یو ساده ماشین. ورنیونکی څه شی؟ دا ټول کار اسانه کوي. دا کار ډیروي هم نه، دا کار که میبینه فقط کار آسانه کوي. بینن موږ تاسو د ماشین په نوم باندې ورته کولی شو نوم کیږدو، یعنی ماشین یې بللی شو. او دا ماشین د ساده جملې نه دي. په مغلقه کې بیا د دو رقم ماشینونه چې هر رقم موږ تاسو په نظر کې څو دانې سره یو ځای کي مغلقي، بیا وروسته د هغه نه یو مغلق ماشین جوړي چې موږ تاسو د هغوی یو ډول په نامه د احتراقي مغلق ماشینو تشریح کړو. اوس موږ تاسو یو بله موضوع هم تشریح کوو. دا موضوع عبارت د میخانیکي ګټ څخه. ماشینونو میخانیکي ګټه دا خیالي میخانیکي ګټه هم یی، او دا میخانیکي ګټه چې ماشین لپاره موږ په نظر کې نیسو میخانیکي ګټه دې مربوطه ګټې په مرسته موږ تاسو معلومولی شو چې د څومره قوې په واسطه باندې څومره قوه موږ بې ځایه کولی شو. دا میخانیکي ګټه چې دا شاګردانو یا میکانیکل ادوانټیج چې ورته وایي دا د ام ای په توري باندې ښودل کیږي. او د یو ساده ماشین دپاره موږ د دوو رابطو له مخې کولی شو تشریح کړو یا هم ولیکو. اول کله چې موږ تاسو وایي چې میخانیکي ګټه شاګردانو د مقاومې قوې او د عاملې قوې د نسبت څخه عبارت ده. یا په بل عبارت باندې میخانیکي ګټه چې ده د عاملې قوې د مټ او همدارنګه د مقاومې قوې د مټ د نسبت څخه عبارت ده. چې که چېرته به موږ تاسو د یو طرف مساوي په نظر کې بل طرف مساوي کړي، دغه کې بیرته طرفین سره کې مغه رابطه بیرته لاسته رسي. او که څوک پوښتنه وکړه چې دوی دپاره واحد څه شی، شاګردانو میخانیکي ګټه چې دا واحد نه لري. ما تاسو ته ویلي ما په فیزیک کې ځینې داسې کمیتونه هم شته چې هغو ته بېبوده کمیت وایي، یعنې هغه داسې کمیتونه دي چې هغه واحد نه لري. د هغو جملې څخه یو هم میخانیکي ګټه ده. دا ولې واحد نه لري؟ ګورئ دا د همجنسه کمیتونو په منځ کې نسبت دی. اوس دا قوه مقاومه دا عامله دواړه قوې دي واحدات اختصاري. دا ګورئ اوږدوالی د عاملې قوې مټ د مقاومې قوې مټ دواړه واحد یو شی د اختصاري، پس واحد نشته ورته. نو میخانیکي ګټه چې ده دوی ته موږ تاسو خیالي ګټه هم یو. ولې خیالي ورته وي؟ دا دومره لویه ګټه ده چې حتی موږ یې تصور نشو کړی. په دې خاطر باندې موږ تاسو خیالي ګټه هم ورته ویو. او دا مربوطه میخانیکي ګټه موږ ته ښایي چې د څومره قوې په واسطه باندې څومره قوه موږ کولی شو بې ځایه کړو. یعنی صرف هغه تر نسبت د مربوطه قوه او ترمنځ یا د قوه او د مټ ترمنځ موږ ته ښایي. نو په همدغه خاطر باندې موږ وایو چې واحد هم نه لري. په ساده ماشینو کې معمولا د ټولو ساده ماشینو لپاره تاسو کولی شئ دوی مربوطه رابطې نه ورته استفاده وکړئ او میخانیکي ګټه یې معلومه کړئ. په دې مورد یو سوال هم شته. یو سوال د هغه درته حل کړم. د سوال نه وروسته فکر کوم چې یو فعالیت به هم وي. سوال داسې دی شاګردانو چې که چیرې وي د یوې رافعې د عاملې قوې مټ 1.5 متره وي. شاګردانو ګورئ عامله قوه چې دا موږ د ال په توري سره ښیو دو مټ 1.5 متر دی. او د مقاومې قوې مټ چې دی هغه په ال زبر سره ښیو وي دا مساوي کېږي 0.3 متر. که چیرته موږ تاسو دلته عامله قوه چې د هغه د 4 نیوټنه په اندازه باندې وارده کړو، که چیرې 4 نیوټنه قوه موږ تاسو وارده کړو، دغه 4 نیوټنه قوې په واردولو سره موږ څومره قوه ترلاسه کولی شو؟ هغه مقاومه قوه وي، تاسو محاسبه کړئ چې هغه څومره ده. دو سوال د حل دپاره ګورئ موږ کولی شو چې د رافعو د قانون نه استفاده وکړو. د رافعو په قانون کې موږ داسې ویلي وو چې عامله قوه ضرب یې د مټ مساوي کېږي مقاومه قوه ضرب یې د مټ. اوس کوم قیمتونه چې معلوم دي هغه وضع کوو، کوم چې معلوم نه دي هغه به پاتې شي. یا کولی شي یو بل کار هم وکړئ، مخکې له مخکې دا رابطه د آر دپاره حل کړئ تر څو راسن د آر قیمت تاسو ته لاسته راشي. هغه به داسې ولیکمه چې آر مساوي کېږي، خو اطراف باید تقسیم په ال زبر باندې کړمه. پس زه به داسې مشته کړمه چې ال تقسیم پر ال زبر ضرب د څه شو؟ ضرب د اف. اوس قیمتونه وضع کوو. د ال په ځای نشته کړم چې 1.5 متر تقسیم په 0.3 متر او ضرب د اف. د اف مقدار مساوي کېږي 4 نیوټنه. اوس که دا موږ ساده کړو دلته پورته به درته ولیکمه، که دا اوس موږ ساده کړو قیمت به لاسته رسي. اول خو دا چې دغه واحدات یو د بل سره اختصاري، ځکه اوږدوالی چې دی شاګردانو دا متر دا هم متر درس ختم. دلته دغه اشاریه د اشاریه ختمه کړي ځکه یو خوند دوړه اشاریه دی اشاریه ختمي وو. 15 تقسیم پر دغه درې باندې چې کوم دا مساوي شي 15 ضرب د 4 مساوي کېږي له څو سره شل. پس لیکمه چې د آر قیمت مساوي کېږي په شل، واحد یې هم مساوي کېږي له نیوټن سره. یعنې ګورئ ځوانان دلته موږ کولی شو د همدغه رافعې په مرسته باندې داسې یوه قوه بې ځایه کړو چې اندازه یې 0.0 نیوټنه وي، اما دغه 0.0 نیوټنه قوې دپاره موږ تنها 4 نیوټنه قوې ته ضرورت لرو.
یعنې ګورې ځوانه که یې څوک پوښتنه وکړه چې ښه میخانیکي ګټه هم محاسبه کړئ میخانیکي ګټه به موږ داسې پیدا کړو چې هغه مساوي کړي ګورې دوه فرموله لرو آر پر اف نه هم استفاده لاسته راتلی شي د ال پر ال زبر نه هم لاسته راتلی شي د هر یو نه چې حل کوي فرق نه کوم مثلا زه د آر پر اف نه حل کوم زه به داسې ولیکم چې آر تقسیم پر څه شو تقسیم پر اف لیکم ام ای مساوي کیږي آر قیمت شل دی واحد یا نیوټن تقسیم پر 4 نیوټن نیوټن د نیوټن څخه اختصار کړه ام ای مساوي کیږي له 3 سره 15 سره یعنی ګوري دلته موږ 15 برابره ګټه لاسته راوړی څو برابره 15 اوس داسې کله موږ تاسو دا تصور کولی چې یو چاته ورته وایي چې فرض مثال زه یا څوک تاسو ته وایي چې مثلا ته ماته مثلا 1000 افغانۍ راکړه زه تا ته مثلا 15000 افغانۍ درکوم نو کله دغه ګټه څوک چاته ورکوي دومره زیاته ګټه نه وي اما په دغه مربوطه ماشینو کې موږ په همدې اندازه باندې ګټه حتی دا څه د تر دونه ډېره ګټه هم کولی شو موږ تاسو لاسته راوړو نو په دو خاطر باندې د ماشینونو میخانیکي ګټه ته موږ تاسو خیالي میخانیکي ګټه وایو څه رقم ګټه ورته وایو خیالي میخانیکي ګټه په دې مورد یو فعالیت دی د فعالیت به تاسو حل کړئ که چېرې مې حل کړی شوی خو ښه او که نه شوی به زه درته حل کړم فعالیت کې داسې راغلي صفحه شپېتمه د ساده ماشین په مرسته یوه ډبره چې 40 نیوټنه وزن لري پورته کوو که چیرې پر ماشین 15 نیوټنه قوه د ذکر شوي ډبرې د پورته کولو لپاره وارده کړو د ماشین میخانیکي ګټه وي تاسو محاسبه کړئ صرف میخانیکي ګټه یې غوښتې هغه به تاسو محاسبه کړئ که نه شئ حل کولی زه درته حل کوم ګورې یوه قوه موږ واردوو هغه مربوطه قوه چې واردوو څو نیوټنه وښوده 15 نیوټنه د دې 15 نیوټنه قوې په واسطه باندې موږ داسې یوه ډبره پورته کوو چې د هغو اندازه مساوي ده په 40 نیوټنه موږ ته ویل شوي په سوال کې وي تاسو صرف میخانیکي ګټه محاسبه کړئ چې څومره ځي اوس میخانیکي ګټه چې محاسبه کوو موږ فرمول لرو چې آر تقسیم پر اف بالاخره داسې لیکلی شم چې میخانیکي ګټه مساوي کیږي د عامل قوې اندازه مساوي کیږي 40 واحد نیوټن تقسیم پر 15 نیوټن نیوټن د نیوټن څخه اختصار 40 تقسیم پر 15 مساوي کیږي له 2 سره 8 چنده ګټه موږ په دې کې کړی شو څومره ګټه کړی شو 8 چنده واحد نه لري شاګردان د هر فرمول له مخې کالاوئ که د عامل او مقاوم قوې د مټ له جنسه حل هم کړي هم جنس کمیتونه د واحد اختصاري واحد نه ورته پاتې کیږي او که د قواو د نسبت له مخې حل کړی بیا هم تاسو ته واحد لاسته نه درځي ځکه دا هم جنس کمیتونو ترمنځ نسبت دی واحد نه لري نو د لپاره نیوټن ما وایي نیوټن نه دی واحد یې شاګردانو موږ تاسو ووایو چې د ساده ماشینو له جملې څخه یو هم رافعې دي دا رافعې وي او دوهمه ډله په دې کې موږ تاسو څرخونه هم د ساده رافعې په نامه باندې یاد کړل د ساده ماشین په نامه باندې یاد کړل څرخ چې موږ وایو دا څرخ بیا څه ته ویل کېږي څرخ څه شی دی او دا څرخونه څو رقمه دي د دو میخانیکي ګټه په کومه اندازه ده موږ به تاسو به دا هم پیدا کړو ګورئ ځوانانو دغه د څرخ به تاسو کوم وخت لرئ که نه دا یو څرخ دی یا مثلا کله چې کور کې تاسو مثلا کاګل کړئ د کاګل دپاره بعضې وخت یوه ګرارۍ بسته کوي په هغو باندې ډولچې د خاورې پورته کوي د بام ته هغه یو څرخ دی یا مثلا ممکن بعضې پرمختللي ماشینونه به تاسو لکه بعض جرثقیلونه چې دي بسته هغه پورته کوي د کانتینر چې پورته کوي هغه به هم لیدلي وي په هغو کې هم څرخونه دي او د پړې نه پکې استفاده کیږي اوس دغه مربوطه وسیلې تشریح کوو چې دا څه شی دی ته موږ څه ویلی شو شاګردانو د هغو جملې څخه یو یا هم چې موږ تاسو څرخ ورته ویو څرخ اصلا یو قرص ته ویل کیږي قرص یو ګرد شی درته ښایي داسې ګرد خو داسې یو قرص یا داسې یو ګرد شی چې هغه د اکسل په شاوخوا باندې حرکت اکسل هغه په مابین کې یوه میله ده چې د هغو په شاوخوا داسې تاویږي نو موږ داسې یو قرص چې هغه مربوطه قرص وکولی شي د اکسل په شاوخوا باندې خپل حرکت په آزاد ډول ترسره کړه دې جوړښت ته موږ تاسو د څرخ نوم ذکر کولی شو اوس دا یو دو ته څرخ تاسو ویلی شي دا څرخونه چې دي شاګردانو دا څرخونه موږ په دوو برخو باندې ویشو یو ثابت دي او یو هم متحرک دي بیا په دې کې ځینې چې دي یو دانه څرخ دی بعضې چې دي بیا څو دانې موږ سره ګډي وو نو دغه مربوطه څرخونه چې زده کړو دا کوم دي اول څرخ چې موږ تاسو په نظر کې نیسو شاګردانو هغه د ثابت څرخ په نام یادي ثابت څرخ داسې یو څرخ ته ویل کېږي چې هغه په یوه ځای کې کلک شوی وي دا مربوطه څرخ دی په یو ځای کې کلک بسته شوی دی دا د وزنۍ یا د بار څخه هم زمان حرکت نه کو دې مربوطه څرخ ته دغه مابین دلته پړی تیریږي او په دې کې بار یا وزنه بسته کیږي او بل طرف یې مغه مربوطه پړی موږ تاسو ته تیریو یا رسۍ ته تیریو او دلته قوه پې باندې واردوو کومه قوه چې موږ واردوو هغه اف ده کوم وزن چې موږ پورته کوو هغه عبارت دی له آر څخه اوس کله چې موږ تاسو دلته قوه واردوو د قوې په واردولو دغه مربوطه وزنه پورته حرکت کن خو کله چې موږ د پړی کش کوو د وزنه پورته ځي آیا د وزنې سره هم زمان دغه څرخ پورته حرکت کن
نه نیکو دا په یوه نقطه کې دلته کلک شوی دی له همدې وجې نه موږ ته دوی ته د ثابت څرخ نوم ذکر کیو څه ورته ویو ثابت څرخ نو ګورې ثابت څرخ چې دی هغه داسې یو څرخ ته ویل کېږي چې هغه څرخ به په یوه نقطه کې کلک شوی وي د بار یا د وزنې سره هم زمان حرکت نه کوم دغه ډول څرخ دپاره میخانیکي ګټه چې ده میکانیکل ادوانتیج یې مساوي کېږي د یوه سره یعنی که چیرته دغه مربوطه وزنه چې تاسو بې ځایه کوئ که دا 10 نیوټنه وي تاسو باید دلته 10 نیوټنه قوه وارده کړئ که دا 60 نیوټنه وي باید 60 نیوټنه قوه وارده کړئ که دا 50 نیوټنه هلته باید 50 نیوټنه قوه وارده کړئ میخانیکي ګټه یې یو ده نو شاید دلته یوه پوښتنه وشي خو کله چې د دوی میخانیکي ګټه یو ده نو څه فایده شته تاسو بسته کوئ دوی دوې ګټې دي یوه ګټه د دغه څرخ دا د شاګردانو که تاسو بعضې وخت وغواړئ چې د عاملې قوې جهت ته تغییر ورکړئ د جهت د تغییر دپاره کولی شئ د څرخ نه استفاده وکړئ یعنی معمولا بعضې وخت ضرورت وي چې موږ د قوې جهت ته تغییر ورکړو اوس که دغه څرخ موجود نه وي که دا څرخ موجود نه وي موږ مجبور یو چې عامله قوه پورته جهت ته وارده کړو تر څو دغه مربوطه جسم دو خواته حرکت وکړو مګر د څرخ په کومک ګورئ موږ عامله قوه دو خواته واردوو اما مقاومه قوه په دې جهت بیایو نو د دو مربوطه څرخ نه یو د دو دپاره استفاده کړو چې د قوې جهت تغییر کړته او بل په عین وخت کې تاسو یو بل کار هم کولی شئ بعضې وخت متوجه شوي شاګردانو کوم اشخاص چې سن یې وړ دی هغه چې کله د څې نه اوبر پورته کوي زور یې نه ورته رسي ځان پسې زنګوي یعنی دلته تاسو کولی شئ هغه د خپل وجود د وزن نه هم د دې مربوطه وزنې د پورته کولو دپاره استفاده وکړئ په دو خاطر خلک دونه استفاده کوم نو دوه نقطو کې دا موږ ته په درد خوري یو دا چې د خپل ځان د وزن نه هم دلته د عاملې قوې په حیث استفاده کولی شو او بل د قوې جهت ورباندې تغییري وو د دو په خاطر موږ د دې څرخ نه استفاده کوو مګر دوهم څرخ چې موږ په نظر کې نیسو هغه بیا داسې یو جوړښت نه لري هغه داسې یو جوړښت دی یو څرخ د شاګردانو دا مربوطه څرخ چې موږ تاسې په نظر کې نیسو دا په شا کې دلته یوه وزنه ورته بسته کیوي کله چې وزنه پورته خیژي وو د وزنې سره هم زمان دغه څرخ هم پورته حرکت کو دا رسی دونه روباس مثلا دا رسی داسې پورته کش کیو دلته چې کومه قوه موږ واردي وو دا قوه عامله ده دا مربوطه وزنه چې پورته کیو دا مقاومه قوه ده اما کله چې موږ دغه پړی کش کړو د پړي په کش کولو سره وزنه پورته حرکت کو د وزنې سره هم زمان یو ځای دغه څرخ هم پورته خواته حرکت کو نو دې مربوطه څرخ ته بیا موږ تاسو د څه نوم ذکر کیو د متحرک څرخ نوم ذکر کولی شو دا څرخ هم څرخ دی دا متحرک څرخ دی په دې مربوطه څرخ کې میخانیکي ګټه دوه ده که څوک پوښتنه کوي چې ولې میخانیکي ګټه دوه ده ګورئ ځوانو دغه مربوطه وزنه داسې معنا لري لکه یو سطل چې په 2 نفره ونیسئ دغه مربوطه وزنه چې هر څومره ده دا نیم په 2 تقسیمي نیم په 2 تقسیمي دا نیم دلته دغه مربوطه پای د تاسو نه واخیستونه خلاص یې فقط دغه نیم اندازه قوه چې تاسو واردوئ د پورته کولی شئ مثلا که د دو وزن فرض مثال 10 نیوټنه وي ته چې 15 نیوټنه قوه وارده کړې داسې پورته کېږي 15 نور دا رسۍ دلته خیل د وزن که دو وزن 60 وي دلته 10 ته پکار دی مطلب دا که 100 دلته ته 50 پکار دی پس میخانیکي ګټه دوی لپاره څو ده میخانیکي ګټه دوه ده د څرخو اوس داسې موږ کولی شو چې دغه څرخونه د ثابت او متحرک څرخونه سره ګډ کړو بالاخره د دونه موږ یو ډول څرخونه ورته یو ترکیب د څرخو رامنځته کړو ترکیب د څرخو هم رامنځته کولی شو هغو ته مرکب څرخونه وي چې د یوه نه اضافه ډېر څرخونه پکې استعمال شي هغه د مرکبو په نوم یې دي خو ګورې د ثابت څرخ میخانیکي ګټه یو وه د متحرک څرخ چې دی دو دوه وه دا د وزن سره یو ځای حرکت نه کا پورته دا ځای په ځای باندې ولاړ دی ګوره دا په دغه ځای کې که وغواړي چې پورته حرکت وکړه نه کړو فقط وزنه حرکت کو دلته یې دو چې دی وګوره وزن هم حرکت کو او همدارنګه جسم هم زمان روان دی دلته یوازې جسم روان دی کولی شي دوی مربوطه قوې په مقابل په موږ طرف باندې قوه وارده کړي یا پورته کوم بیا که د دغه جهت ته اوس ته غواړې تغییر ورکړې په خدمت کې د یو ثابت څرخ دی اوس که چېرته ښایي ثابت څرخ دغه سره ترکیب کړو نو بیا به د څرخونو ترکیب رامنځته شي چې هغو ته موږ تاسو کولی شو مرکب څرخونه هم ورته ووایو څه رقم څرخونه ورته هم مرکب څرخونه شاګردانو مرکب څرخونه چې ویو دا څه رقم څرخونه دي مرکب څرخونه په دو کې ثابت او متحرک څرخونه سره بسته کیو دغه مربوطه څرخونه هم په 2 رقمو دي یو د یوه پړي والا دي یو د ډېرو پړي والا دي دا بیا څه رقم دي په دو کې مثلا یو ډول تاسو ته په نظر کې نیسم دا ساده څرخونه دي مثلا دا یو څرخ دی شاګردانو دا هم یو بل څرخ دی دغه دواړه مربوطه څرخونه په یوه نقطه کې کلک شوي دي دا د وزنې سره یو ځای او د بار سره یو ځای حرکت نه کو دلته مثلا دا داسې کلک شي په دې ځای کې دا د وزنې سره هم زمان یو ځای حرکت نه کو دا یو څرخ دا بل څرخ په مقابل کې موږ دلته دوه نور څرخونه دوم د دوی نور بسته کیو دغه دوه نور څرخونه چې بسته کیو دواړه څرخونه خلو د وزنې سره وصل کیو دا مربوطه وزنه ده دا پې پورته کیو ګورئ دلته ما غونډ 4 څرخونه استعمال کړل څو څرخونه مې استعمال کړل 4 په دوی کې دغه دوه دانې دي ثابت دي دا دوه دانې دي دا متحرک دي
دغه ثابتو څرخو دپاره چې موږ تاسې په نظر کې نیسو د میخانیکي ګټه خو یو ده فقط د دو باندې د موږ تاسو د قوې جهت تغییري وو اما دا مربوطه قوه چې د دو هر یوه څرخ میخانیکي ګټه دوه ده نو موږ بیا د دغه میخانیکي ګټې د دغه تعداد څرخونه په استفادې میخانیکي ګټه کولی شي د فورمول په اساس باندې ترلاسه کړو دلته ګورئ ځوانانو متوجه اوسئ دا څرخ پورته ځي چې مقاومه قوه ده دو سره دا مربوطه دواړه څرخونه هم پورته ځي مګر دغه دواړه څرخونه چې د ځای په ځای ولاړ دي دا څه رقم بسته کی دا داسې بسته کی رسۍ راخیستل کیږي رسي دلته دا رسۍ دونه ایستل کیږي دو بل څرخ ته دونه رسۍ اخیستل کیږي دو ته دونه ایستل کیږي دغه بل آخر څرخ ته بالاخره دلته یې راوباسو دلته موږ تاسو قوه په باندې واردي وو دا ګورئ مرکب څرخونه شول موږ څو څرخونه بسته کړل هم ساده او هم متحرک ثابت متحرک هم سره یو ځای کړل په همدو خاطر باندې مرکب څرخونه ورته ویو خو دا د یوې رسۍ والا دي څو رسۍ والا د یوې دو میخانیکي ګټه چې موږ په نظر کې نیسو د دې څرخو لپاره میخانیکي ګټه مساوي کیږي دوه په توان دی ان که څوک وي چې دا ان په دې کې څه شی دی ان په دې کې دی دا د متحرکو څرخونو شمیر او یا هم تعداد دی اوس دلته ګورئ څو څرخونه متحرک لري دا دوه دو میخانیکي ګټه کې د ان قیمت څو وضع کم دوه ثابت به نه حسابوي ثابت فقط د دو لپاره دی چې جهت ته تغییر کو فقط د قوې جهت په تغییر وو ځکه ما د وخت درته چې یو کاربرد د دې څرخ دا دی چې موږ ته جهت تغییر کړو دا د جهت د قوې د جهت د تغییر دپاره او ځینې وخت ما ته د خپل وزنونه هم استفاده کړی شي کار ورباندې ترسره کړو اما دوهم ډول د دې څرخو چې دي هغه بیا بل رقم دي متحرک هغه څرخونه دي مرکب خو د څو پړیو والا هغه به داسې بسته کړي شاګردان اسانه سیستم دی دا هم دا یوه رسۍ ده دو په آخر کې دلته یو څرخ بسته شوی د څرخ دی دا مربوطه څرخ پورې دلته موږ وزنه بسته کیو دا وزنه ده دا وزنه اوس غواړو چې پورته یې بوځو دې وزنې د پورته کول نه دغه مربوطه رسۍ رخلو دلته د یوې بلې هغه سه یې وسته کیو څرخ سره دا د ګوره دا د بل څرخ شو بله رسۍ راخیستل کېږي دو نقطې نه د دې مربوطه څرخ نه تېرېږي بالاخره داسې ادامه ورته ورکولی شي آخر کې یو دانه ثابت څرخ هم ورته بسته کیو د دغه ثابت څرخ څخه هم هدف دا دی چې هغه د قوې جهت ورباندې تغییر کړو دا رسېدل ته ځنې وباسو اوس دا ګورئ عامله قوه شوه دا مربوطه قوه مقاومه قوه ده د دو سیستم او د دو سیستم فرق ده دا په یوه پړي بسته شوي په هغه کې ګوره پړي دوه شول یو پړی دا شو او بل پړی دا شو په دو کې چې هر څومره تاسو متحرک څرخونه استفاده کوئ په موږ اندازه پړیو ته ضرورت دی مثلا که په دو کې څلور څرخونه متحرک وي څلور پړي غواړي که په دو کې درې متحرک څرخونه وي درې پړي غواړي که چېرته په دو کې یو متحرک څرخ وي یو پړی غواړي دغه آخري ثابت څرخ وظیفه صرف دا ده چې د قوې جهت څنګه کوم تغییر یې کار ده که څوک چې دو دپاره میخانیکي ګټه دو دپاره میخانیکي ګټه په دغه متحرکو څرخونو پورې ارتباط لري هغه هم دوه په توان د څه شي ده دوه په توان د ان چې ان به پکې بیا هم د متحرکو څرخونو د شمېر څخه عبارت وي دې مربوطه ماشینو ته موږ تاسو د څرخونو نوم ذکر کولی شو پس شاګردانو د ساده ماشینو له جملې څخه یو هم څرخونه دي څرخونه چې دي شاګردانو دا دوه رقمه دي یو ساده دي یو مرکب دي ساده څرخونه دوه رقمه دي یو چې دی ثابت دی هغه په یوه نقطه کې بسته وي د وزن سره یو ځای حرکت نه کړو میخانیکي ګټه یو ده دونه فقط په د دې مقصد دپاره کار اخلو یو د قوې جهت ورباندې تغییري وو یو په بعضې مواردو کې کولی شو د خپل ځان د وزن نه په استفادې هم یوه مقاومه قوه پې پورته کړو او بل چې دی دا عبارت دی د متحرک څرخ څخه ساده دی خو متحرک یعنی یو دانه دی دا داسې یو څرخ دی چې د وزنې څخه هم زمان یو ځای حرکت کوم په دې څرخونو کې میخانیکي ګټه مساوي کېږي دوه ګورئ دا هم ساده څرخ دی دا هم ساده څرخ دی خو دا ثابت دی دا متحرک دی او په دې ځای کې د مرکب څرخونه چې ورته ویو دا بیا تر یوه اضافه دي ډېر دي دوه درې څلور ثابت متحرک څرخونه سره بسته کیو مجموعې ته موږ مرکب څرخونه ویو په دوی کې دوه رقمه دي یو چې دی هغه د یوه پړي والا دي یا د یوې رسۍ والا یو یې هغه څرخونه چې د څو رسۍ والا دي د یوې رسۍ والا چې دي په دوی کې که دوه متحرک بسته کړل دوه ثابت دسکه غواړي که د پنځه متحرک بسته کړل پنځه متحرک غواړي دسکه ثابت غواړي که چېرې د یو متحرک کې بسته کړو یو دانه ثابت دسکه غواړي خو په یوه رسۍ بسته کېږي میخانیکي ګټه هم دوه په توان د ان ده مګر دا بل سیستم چې دی په دوی کې بیا چې هر څومره متحرک څرخونه بسته کوئ دومره رسۍ دسکه غواړي که یو متحرک څرخ وي یوه رسۍ که دوه متحرک څرخونه وي دوې رسۍ که درې وي درې آخرین څرخ صرف د قوې د جهت د بدلون دپاره دی دو متحرک مرکبو څرخونو دپاره هم میخانیکي ګټه دوه په توان د چیرې سي دوه په توان د ام نو دوه په توان د ان چې موږ تاسو په نظر کې ورته نیسو دغه ان په دې فورمول کې د دغه متحرکو څرخونو شمیر یا تعداد موږ ته ښایي څومره چې متحرک څرخونه اضافه کوي په موږ اندازه میخانیکي ګټه زیاتیږي څومره چې متحرک څرخونه پکې کمی وو د هغو ګټه هم کمیږي اوس که موږ تاسو په دغه خپلو کورونو کې دغه د څاګانو نه چې اوبر وباسو که ډېر نه فقط یو دانه دغه متحرک څرخ او یو دانه ثابت څرخ ورته بسته کړو
یعنې د موږ د کورونو او د اوبو راایستل د څاګانو نه ډېر زیات اسانه شي، ډېر زیات. واړه اطفال به هم کولی شي چې هغه غټ غټ ډولچې د اوبو نه بیرون کړه. ګرچې موږ تاسو اقتصادونه ضعیف دي، د اقتصاد د مشکلاتو په خاطر اکثره بستګي د دو نه استفاده کړو. دا یه دونه څرخي بیا د واړه اطفال یې نشي کولی، مریضان و بیچارګیان و سپین ږیري یې نشي کولی، خو مشکلات دي که نه. اما د ما خپله توصیه ده تاسو ته حداقل دغه سیستم خو زده شوه. 2 دانې ګرارۍ واخلئ، یعنې 2 څرخونه واخلئ، 1 دانه پړی ورته واخلئ، صرف لږ پړی اضافه مصرفي، 1 ګرارۍ اضافه. دو زیات قیمت نه دغه قیده چې ډېر قیمت ولري، 500 افغانۍ قیمت ولري. 2 دانې چې واخلئ 1000 افغانۍ بشي. او بدون دغه مربوطه پړی که چېرته تاسو 1 دانه ثابت څرخ استعمالوئ، د هغو دپاره فرض مثال که دغه څه مثلا 20 متره وي، شاید تاسو 23 متره پړی ورته واخلئ، یا نهایتا 24 یا 25 متره چې یو څو لږ تاو شي. خو که چېرته بیا تاسو دغه متحرک څرخ ورسره بسته کوئ، د دغو پړي اندازه یې تاسو بیا زیاتېږي. په هغه وخت کې ممکن د 20 متره څه دپاره 45 متره پړی پکار شي. دغه 2 مصرف په تاسو باندې رسي. نور په موږ رقم باندې چې هغه ساده څرخ بسته کي دم بسته کي، تاسو هغه کومه ډولچه پې باندې پورته کوئ، هغه به ډېره په اسانۍ باندې اطفال یې پورته کولی شي، واړه واړه چې ډېر غټ نه وي. ځکه موږ تاسو غریب ملک یو، د هغو نه هم استفاده کوو. ګرچې دا ښه کار نه دی چې موږ د اطفالو د هغه نه هم استفاده وکړو، خو بیا هم ضرورت یې ورته پېښي. اوس د وطن دا شی دی. او سپین ږیري مثلا تورسر هغه کولی شي ډېر په راحتۍ باندې دغه مربوطه ماشین نه په استفاده یا د څرخ نه په استفاده هغه ډولچر پورته کړو. ډېر اسانه سیستم دی. ګرچې اوس خو ډېر پرمختګ هم شوی، ډېر زیات پرمختګ شوی. اوس او بازک دي که نه، شمسی دي او بازک دي، شان هم خلک استفاده کوي. هغه بیخي ښه کار دی. د هغو وخت کې استفاده وکړي، هغه بیخي ښه کار دی. خو مطلب دغه شی هم په ساده شکل موږ تاسو استفاده کولی شو. دا چې مثلا یو شمسي موږ نشو بسته کولی، یو واټر پمپ نشو ورته اخیستی، مصرف یې ډېر سي، دا په 2000 افغانۍ باندې برابرېږي.